صحابه کرام ورته ویل چې یا رسول الله ستا اکا شهید سوی دی او پرزه پرزه یې کړی، ټوټې ټوټې یې کړی، غوږونه یې جم پرې کړل، سترګې یې جم وکښلې، پزه یې ور پرې کړه، حتی چې دا سینه یې ځله چیرې کړه د ده کلیجه یې د باندې راوایسته او هندې به په خوله کې نیولې. نبی علیه الصلاة والسلام چې ولیدی د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دغه حالت او داسې جن وژړل سو چې په دې ژړا کې اواز جن پورته سو، چې کله د ده څخه په ژړا کې اواز پورته سو په زوره جن وژړل سو. صحابه کرامو هم ورسره وژړل، له هغو څخه هم اوازونه پورته سو. الله پاک جبرائیل امین وراواستوي او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې الله پاک پر تا باندې سلام وایي او بیا الله پاک فرمایي چې زما محبوب پیغمبره ستا دغه ژړا ماته خوند نه راکړي، پر دا طریقه باندې چې ستا اواز پورته سي دا ماته خوند نه راکړي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې زما خو داسې بهادر اکا او بیا یې په دا رقم ناترسي چې زما اکا پرزه دی. جبرائیل امین ورته وفرمایل چې الله پاک فرمایي چې ستا د اکا نوم ما پر عرش باندې ولیکي چې حمزه اسد الله و اسد رسول، چې حمزه د الله او د الله د رسول زمری دی، ما دا پر عرش باندې ولیک.